السلام علیکم. نن منګه خبره کوو د سترګې الرجی په حواله سره. دا زیاتره ملګري چې دلته کې په سعودي عرب کې په ګلف کنټریز کې نو دا دوړو کارونه کوي د هغې د وجې چې نو دا سترګې چې دا الرجي ورته کاس کېږي، سرې شي، صحیح شي، اوبه ترې بهیږي ډېر زیات، نو هغو ته ډېر زیات تکلیف وي. په دې کې دوه قسمه راځي. یو چې دی نو دلته کې هغه پس کنټینینګ وي، دلته کې چې دی هغه په پښتو کې چې موږ څه ته چخې وایو، صحیح ده. نو دا الرجي ډراپس چې دی نو په هغې کې کار نه کوي. هغې دپاره بیا د زخم چې کم ډراپس وي نو هغه راځي، نو هغه بیا استعمالوي. خو د الرجي په حواله سره زه خبرې کوم چې فرض که د چا د سترګو نه اوښکې بهیږي، صحیح ده، نو په هغې کې یو دا نیپکان ای دی د ټول نه خاص، صحیح ده. زه فارموله منشن کوم په پاکستان کې هم چې دی میلاویږي، خو په اسانه باندې. او بل چې دی ریاضولین دی، صحیح ده. د دې استعمال داسې دی چې دوه قطرې درې ټایمه تاسو استعمالولی شئ، سهار، غرمه او ماسخوتن، صحیح ده. او بل دا خبر دا چې تاسو کولاو کوئ که نه چې لګوئ نو ښه خبر ده چې لاسونه وینځئ، صفایي او دوه قطرې وکړئ. او بل دا خبر چې دا تاسو په فریج کې سټور کولی شئ، لاندې فریز کوئ به نو لاندې په فریج کې سټور کوئ د یوې میاشتې پورې چې دی نو دا تاسو استعمالولی شئ. دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشنې تاسو موږ ته میسج کولی شئ. سلام علیکم.